ورو سوال کړی دی چې چا دا خبره کوله چې دا ګیره خریل چې دې سره روژه ماتېږي، لکه څوک د روژې په دوران کې ګیره وخریي نو د ده روژه ماتېږي. نو زه شکي کړی یم په دې مسله کې. جواب د دې مسلې دا دی چې دې ورور ته وایو چې ستا دا حرس ماشاءالله ښه خبره ده، دومره حرس کول او ته دې مسلې شکي کړی چې دا روژه به نیوی شوي او که نه، نو پکار دی چې دا هم تا شکي کړي دا ګیره چې ته خرې په دې به الله راضي او که ناراضه به، په دې کې هم شکي کېدل پکار دي که نه، د دې هم سوچ پکار دی. سوچ صرف دغه دا بعض حاجیان به هم لیدلي که نه، کوم ملګري چې حج له تلي نو دی به دا په عرفات کې جړاګانې او دعاګانې او بیا د اختر په ورځ دا ګڼه او دا قربانیانې او شیطان ولا او مزدلفه کې نه مخکې شپه او دا نو چې بیا کله دې قرباني وکړي او احرام لرې کوي نو د ویښتو لرې کولو سره ګیره هم لرې کړي، نو ته به ورته حیران شي چې دا څه قیسه ده. آیا د اوسه پورې دا ګیره خریل حرام و او چې اوس احرام لرې کوي نو بیا ګیره خریل جایز شو؟ که دې څه دلیل موږ ته دې به یو سړی وښیي. یا د روجې په خوله ګیره لرې کول دا حرام دي او چې روجې دې نه نو بیا ګیره لرې کوه بیا څه خبره نه ده. ګیره خریل دا په رمضان کې او په غیر رمضان کې حرام دي، او حدیث کې راځي، مشهور حدیث دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې، خالف المشرکین، د مشرکینو مخالفت کوي، وفروا اللحى واحفوا الشوارب، ګیرې ګڼې کوي او برید سپک کوي. او یو حدیث کې راځي جز الشوارب، برید لرې کوي، وارخوا اللحى او دا ګیرې زوړندې کوي. خالف المجوس، د مجوسو مخالفت کوي، مجوسو د عادت، دا مجوس دغه طرفونو ته اوسېدو، دا کم طرفونو ته زموږ دا ملکونه دي، دوی د عادت ته پوخانو، ځکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا ته دوه کسان راغلي وو د کسرا د طرف نه، د فارس چې کوم مشر وو په هغه ټایم کې، نو هغوی برید اوږده اوږده ګیرې نه وې، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغوی مخونو ته کتوم نه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته بیا وایي دا کړي م څه دي ځان سره، وایي دا زموږ ته زموږ رب ویلي دي، یعنې بادشاه یې یاد و. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته خو زما رب خو موږ ته ویلي دي چې برید سپک کوي او ګیرې غټې کوي. نو دا عادت ته پوخانه دی مجوسو کې، او د هغه ځینې بیا د نشر شوی دی دا ګیره بلکل خریل او برید غټ ساتل، نو دا حرام دی په روژه کې او په غیر روژه کې. خو جواب د مسلې هغه دا دی چې دې سره روژه نه ماتېږي. بس هغه څه دي چې هغې سره روژه ماتېږي شریعت ښوولي، د هغې نه علاوه په ګناهونو سره روژې نه ماتېږي، خو خوشحالېږه پرې مه، دې سره د روژې ثواب کمیږي. دا پکې ده یو سړي 13 ورځې روژې ونیو، الله له پوره پوره ثواب ورکړو، دې بل هم 13 ورځې روژې نیولې او دغه شان سخته یې تېره کړې ده او ثواب یې پوره نه دی، دا څومره لوی تاوان دی. لکه بعض خلک تپوس کوي چې غیبت سره روژه ماتېږي که نه، بعض وایي چې سړی فلم ته ګوري یا سندره ګوري دې سره روژه ماتېږي او که نه، نه دې سره روژه نه ماتېږي. ولې ستا څه مطلب دی چې تا ته هم دغه شان پوره اجر میلاویږي څنګه چې هغه نیک صالح مؤمن بنده ته میلاویږي؟ داسې خو نشي کېدی، او دا خو بیا انصاف نه شو چې هغه ته او ستا ته یو شان اجر میلاویږي که نه، نو دې سره اجر کمیږي. او روژه کې دا روژه د دې دپاره چې موږ ته پکې څه پرېږدو؟ ګناهونه پرېږدو، لعلکم تتقون، چې تاسو ویرېږئ د الله، چې ویرېږئ خو ګناهونه به پرېږدو. او ځکه حدیث مشهور حدیث ته په صحیح بخاري کې شته، من لم يدع قول الزور والعمل به، څوک چې دروغ خبرې پرې نه دي او په دروغو باندې عمل پرې نه دي او د جاهلیت کارونه پرې نه دي، فلیس لله حاجه ان يدع طعامه وشرابه، الله ته د دې ضرورت نشته چې دا سړی د خوراک پرېږدي او څښاک دې پرېږدي، الله ته دې څه ضرورت دی چې صرف یې ځان د څه نه بند کړی؟ د خوراک او څښاک، او نور په هره ګناه باندې ورځي. نو د روژې په دوران کې ګیره خریل دې سره څه کېږي؟ روژه نه ماتېږي او ثواب ورسره کمیږي. والله اعلم.